د خپل سترګو لیدو واقع به ته بیان کوم پرون مې لیدلې وه لاول به مونږ کتابونو کې وې نو مونږ ته به ګپ ښکارېدو پرون یو کس راغلی یاره ما سره مېلمانه ناست نو ما ورته یې کښېنه اول خو خبره کولی نه شوه نو ما ورته یې کښېنه نو چې مېلمانه کله رخصت شو داسې یو 20 منټه انتظار یې وکړو بیا ما له خوا کې راغلی ما ته ووایي میډیکل به راله پاس نه کړي ما ورته څه دپاره وایي سعودي عرب ته ځمه هر څه کار شوی دی ویزې دپاره به میډیکل راله پاس نه کړي پیسې به دله ډېرې درکړم نو ما ورته مسله څه ده ما ته وایي ایچ آی وي ده راته خبرې ته کېږده غوږ ښه ما ته وایي ایچ آی وي ده راته یاره چې ما دا واورېدل که نه چې ما ته د خپو نه دا ځمکه مکمل وتښتېده ولې ایچ آی وي اصل کې د یو وایرس نوم دی او چې کله دا یو انسان ته وردن نشي نو دا ایچ آی وي نه بیا ایډز لګي ایډز یو داسې بیماری ده چې په دې کې ستا هر یو سیسټم کمزوری شي او که ته چېرته علاج ونه کړي نو په 10 کالو کې دا تا ختموي ګور ته دې کوزوي او که ګولۍ خوري علاج کې نو ستا بیا 15 کاله پورې ووایي چې به ستا زندګي د 15 کاله پس چې کوم دی ته به مرې یا 15 کاله کې به ته مرې دومره پورې زندګي تاله درکوي چې کله یو انسان ته دا پته ولګي چې بهي زه خو د 15 کاله یم او ما سره 10 کاله دي 35 کاله یا 40 کاله دا لکه څومره ډپریشن والا خبره ده څومره یو انسان به په ټینشن کې اچوي یار قسم دی زه دومره خفه شوم په ما چې داسې اوس خبرې څنګه وکړم یار بیا ورته ما ویم کښېنه ته یم ګپ شپ لګو مړه یم دا زندګۍ سره ګوره تړلې خبرې دي یم هېڅ خبره نه ده الله پاک په خیر کړي دوا کوه مونځ اودس کوه الله نه دواګانې کوه یم هېڅ خبره نه ده کس مې لږ معمولي حوصله والا ورکړه ورته مې ویم یاره ایچ آی وي تا ته پته ده چې څه ته وایي نو ما ته وایي یو پته ده راته وایي دا راته پته ده چې ایچ آی وي څنګه لګي وایي یو دا هم راته پته ده وایي څنګه لګي وایي د سیکس په ترو باندې لګي چې چا سره سیکس وکړي وایي ښه ما ورته یم دا خو هېڅ خبره نه ده مړه سیکس خو د انسان ضرورت دی یم څنګه سیکس څه چل ملګري یو که نه خپل منځ کې څه چل شوی په قیصه خو مې پوهه که نه بس یاره کس راته وي مړه وایي بس څه به درته یم خو یو غلطي رانه شوې وه وایي څه غلطي وه یار ووایه راته خیر دی ملګري یو مونږ ته هم پته ولګي څه پته لګي انسان دی نور چاته ووایي چې هلکه دا کار مه کوئ ما ته وایي مړه وایي داسې چل شوی و چې زه وم ما سره یو ملګری و لکه مونږ دوه ملګري و دواړه وایي زما دې ملګري ما ته یو پیرو وی چې هلکه دغه شان یو کرنل دی او ستا تصویر یې لیدلی دی او وایي چې دا مال راوله او زه هم ورسره لکه ملاویږم مطلب سیکس ورسره کوم که نه او ګی دی او ته یې خوښ شوی وایي چې ماله دا راوله وایي ما نه منله خو هغه چې راته پکچرز وښودله پریشا کرنل او دغه مطلب ځان یې جوړ کړی م او ښه ښایسته و دا ما وایي چې یاره دا لکه هسې دروغ وایي نو هسې ورسره روان شوم وایي چې کله یاره لاړم کینټ ته وردننه کېدم نو یاره وایي ښه پروټوکول سره چې کوم دی مونږ دننه کړو یاره وایي مونږ ورته د هغه نوم واغسته هغه ترنګ وکړو مونږ یې دننه کړو یاره وایي دومره عزت هر څه یې راله راکړو چې هلکه دا وګوره بیا یاره چې څنګه بنګلې ته مونږ وردننه شو یاره ما بنګلې ته خوا دې ښه وکتل چې هلکه دا کم ماحول دی یار ګډونو ته مې وکتل بیا ښه مزېدار وي آی پي کانه انتظام وکړو کانه مانه مو خوړله و یاره ما چې دا کرنل یاره وایي ما وایي چې لکه ظالمه دومره ښایسته کرنله د جنکو نه هم ښه دی نو وایي دغه ټایم کې شیطان یاره دوکه کړم او بس وایي هغه را باندې ځان لکه پوهېږې که نه ځان را باندې وایي ټیل و اوس کرنل په ده باندې ځان ټیل و ښه کرنل په ده باندې ځان ټیل و سوچ کوه دې خبرې ته و یاره هغسې مې کار مار وکړو نو وایي راله مه یاره وایي بیا چې کوم دی دغه
اپلای مې وکړه سعودي عرب دی دغه ته نو اوس چې کوم د میډیکل کې دغه ایچ آی وي راله وایي ما ته وایي چې دا ته د سکس په ترو باندې لګېدلې ده تا چا سره سکس کړی دی ما سوچ کوم یاره چې ما لکه چا سره سکس کړی وایي ما لکه شپږ میاشتې مخکې وو چې کوم دی تا دغه شان کرنل سره سکس کړی دی سړي د سړي سره سکس کړی ښه او دا مسلې اوس عام دي بلا خلک کوي خدای دې پیچرته الله دې واړی مړه د دې نه دا هم بس یو قسم د بیماري ده نو سړي د سړي سره سکس کړی دی د هغې په ترو ورته ایچ آی وي لګېدلي او په پاکستان کې ایچ آی وي د ټولو نه زر چې کومه لګي که نه دا د میل ټو میل یو بل سره سکس په وجه باندې لګي نو یاره وایي ما هغې کرنل ته ووایي چې دا لکه داسې چل دې کړی دی ظالمه تا ته ایچ آی وي دی او تا ما ته ویې نه او ظالمه زما خو دې زندګي تباه کړه ما ته وایي چې زما نشته لا ولې خو منله نه وایي ما ورته چې ما میډیکل کړه پر میډیکل کې راغلی نو ما خو د بل چا سره اوسه پورې سکس نه دی کړی تاسو مې صرف کړی ما دا کار کوو چېرته خدا خو دې ملګری را پسې نښتی چې راشه کرنل به د لار صدر کې او مطلب دا دی دوکه یې کړم او بیا ته هم دغه شوې نو چې خبره دې پورې مې کوله چې د یو کس د بل کس سره د میل د سکس په وجه باندې زندگی خو د کرنل الریډي تباه وه خو دی هم ځان سره په تباهۍ کې ور واچو اوس ګوره چې دا چاته ایچ آی وي ولګي که نه دا کس کوشش کوي چې زه دا ایچ آی وي نورو ته هم ور واړم نو بیا په خپله خو چې کوم دی څه کولی نه شي نو بیا یو قسم له مړویسي سره شي بیا د نورو خلکو سره وایي راځه ما سره چې کوم دی سکس کوه پیسې مو الټه درکوي دله چې ما سره سکس کوه یا مطلب په داسې طریقه باندې به کنوینس کړي چې ته به چې بهی بس راشه مړه او موږ خو اکثر پښتانه دا کنځل هم کوو که نه چې هلکه بس دا چل سره کوم ګورې هلکه دا چل خو کې خپله زندګي تباه کړي کس ته ایچ آی وي ده ته ورته دا چل وکړي ستا زندګي تباه شوه نو دا مسلې زمونږ په سوسایټۍ کې نن سبا ډېرې زیاتې دي یو کس د بل کس سره سکس کوي بل د بل سره کوي میل ټو میل یو باندې د قومي لوط هغه کار یې راغستی دی ګوره قرآن مجید کې ولې الله پاک دا ویلي چې ولا تقرب الزنا تاسو زنا ته نږدې کېږئ ما دا هم د دغې وجې د وجې ویلي چې ظالمانو پلیتېږئ زندګیان هم تباه کېږي زمونږ د زندګۍ صفا کولو دپاره د لانګ ټرم تیرولو دپاره د بیماریانو بچ کېدو دپاره یې دا ویلي چې ولا تقرب الزنا تاسو زنا ته ورنږدې کېږئ ما تاسو دپاره ما حلال هر څه چې کوم دی پیدا کړي دي زما ټولو ته دا سوال منت دی که څوک ویډیوز ګوري ټولو ته مې دا سوال منت دی چې بهی د دې سیسټم نه راوځئ دا ګوره آنکو دی کا حال او دا اوس کامن شو چې مردان ته ماله یو کس رالی کلاینټ رالی او هغه دا خبره وکړه سوچ کوه نو لکه نور به څومره څومره هم چې کیسونه دي اوسه پورې رپورټ شوي په پاکستان کې نو تقریبا 3 लाख کیسونه دي 29,000 د سمثینګ 300 دي په هغې کې صرف 23% کسانو ته پته ده چې موږ ته ایچ آی وي ده دا نور چې کم پاتې شو دا 77% دوی ته پته هم نشته چې بهی موږ ته ایچ آی وي شته دی او که نه خو پته څنګه ولګي بلډ ټیسټ کوي چاله بلډ بل کس ته بلډ ورکوي ډونیټ کوي نو هغې دوران کې ټیسټونو دوران کې پته چې بهی ستا بلډ خدای ته نه وړي ایچ آی وي ده درته نو پته هم نشته دی ولې ځکه چې دا وایرس تا ته راغلی نو دا تا باندې ډایرکټ سو ریاکشن نه کوي چې بس هلکه په خوله به دې وینه راماتې شي یا به در باندې تبه ډایرکټ راشي نه نه ټایم ټو ټایم ستا په بدن کې خورېږي 5-6 میاشتې واخلي بیا چې کوم دی ستا په سر باندې لږ لږ درد لږ لږ تبه دغه تکاوټ دا درته محسوسېږي بیا چې کله ټیسټ وکړي نه بیا چې کوم دی تا ته راشي نو انسان ډېر کمزوری شی دی دا منم خو د یو منټ 2 منټ خوشحالولو لپاره موږ له پکار دی چې خپله ټوله زندګي په داو باندې نه لګو دا یو کرټیکل سچویشن دی ظالمه ستا زندګي تباه شوه ته بهر نشې تللی ته چې کوم دی مطلب هر څه که ته بله ورځ واده وکړې که نه واده وکړې ښځې سره سکس کې نو ښځې ته هم ایچ آی وي ورواړې د هغې زندګي دې 15 کاله پورې کړه بیمار هر څه دې کړه بیا چې د هغې نه کوم بچي پیدا کېږي هغوی ته به هم ورواړې نو ګوره اصل کې که زه تا ته ویم که نه یو کس دی سنګل دی او هلکه دته ایچ آی وي ده قسم دی والله د سره به څوک هم واده ونه کړي چې څو پورې بل کس ورته ایچ آی وي ولې نه میلاو شوی او نن سبا دنیا کې لږه دي څه منګه زندگی تیرو سره لپاره تیرو یو کس ته غټ شو لکه زه به واده وکړم زما به خپل لایف سیټل شي مطلب دغې دپاره موږ لګیا یو که نه نو بهی داسې نه چې زمونږ ټوله زندگی تباه شي په دې باندې موږ ټولو له په دې باندې عمل کول پکار دی چې ولا تقرب الزنا د زنا نه ځان وساتو او په معاشره کې دا مسلې ډېرې زیاتې دي الله دې موږ ټولو له چې کوم دی
د عمل کولو توفیق راکړي او موږ د دې نه خدای پاک بچ وساتي.